الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د ابوبکر سره مینه ایمان، او کوم سړی چې د ابوبکر سره دښمنی کوي د انسان بې ایمان دی، کافر دی، د ایمان نه کنګال دی. عبد الله بن مسعود دا خبره کوله چې دوی سره مینه ساتل دا ایمان دی، او په دوی کې بحث کول دا سنت طریقه. علماء په ځکه مستقل بابونه خودلی د صحابه مبارک، او اصل کې په ابوبکر باندې اعتراض او رسول الله باندې اعتراض دی. ابوبکر سره مینه ده، محمد رسول الله سره مینه ده، او به دا خبره به ذکر شو رسول الله د ملګرو لویل او عزت د خلقونه ایمان د ابوبکر د مینه د شي غواړم لکه څنګه چې دونه د ایمان مطالبه کوم. د نوم بارکه من خبر وکړه چې عبد الله اسم کنی ابوبکر لار عثمان ابن عثمان اسم کنی ابو قحافه اتم کا د هجرت باندې والد شه ایمان راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیغه وی زب ورغلې وینا دا بستا خپل راځي وي ستاره اکرام د وجنه بز ورغلې وي کیر باندې ورته تغییر ور کوي زیړ او سور نه تور د به یبل معتق الله عتیق الله ورته په دې مناسبت باندې ویل شي ډېر حسینو نسب ډېر اوچتو، او رسول الله فرمایي چې جهنم د اور نه آزاد دی. درې سو شپته خو نه پدې کې الله راځي مکړي او خاص کر د جنت د ټولې دروازې بدله आवाज کوي. او رسول الله منځو کې د ملګرو لوي تاسو کې چا د مریض پښتنه کړې ده وېما وېچا دروځي نیت کړې ده وېما وېچا جنازه نیولې ده وېما دا پښتنه چې کړه وکړلې ودا خو یې چې کړه په انسان کې راځي مشي. رسول الله فرمایي دا به جنت ده، جنتی ده. د تبوک په غزا کې ټول کور راوړم. عمر شه فرمایي د زنانه خدمت د پاره ما اراده وکړه، دغه خدمت بچار وختي کړه او چې به وراله ما نو غب ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سابق الى الخير. عبد الله بن مسعود د زیره ور کړو. رسول الله جبريل نه ته پوښ کړو چې د عمر شه څومره فضائل لري وی چې سړي عمر د نوح عليه السلام وندي شي او د عمر فضائل تشریکی د ارزه به ختم شي، عمر به مقشن پاتې. ابو بکر به څومره وي د عمر دا غوي نیکی ده یا دا غنی کی ده. عمر زلمو په خپلم دا خبره کوله. ابو بکر جمال یو شپه ورځ راکې او زما دا ټول عمل اغله ورکړي چې زه به راځي ما هغه د هجرت شپه او د قشن هغه ورځ محمد رسول الله په کوم ورځ باندې وفات شو او دا د غرغوندې پر میدان کې ودرېدو د استقامت غره. صدیق نومې بلو یو خدای چې د جاهلیت په وخت کې د دروغ نه ویلي دا نو مرد الله رسول انتخاب کړي او زه ته اخر شکل رسول الله راغی جبريل له ویلې چې زما تصدیق وسوګو کې ابو بکر عمر ابن ویل چې داس ما تصدیق کړي ربيعي الاسلمي له ویلو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب الانصار ایمان وبغض الانصار نفاق. د انصار سره مینه ساتل ودا ایمان دی او د انصار سره ورانه ساتل او دشمنی کول دا منافقت دی. دا خبره ذکر کړه. د دې په صفاتونو کې یو صفات دار چې دا اواه دا معنی کثیر الدعاء. ابو بکر شه ډېر دعاګانې غوښتي، کثیر الرحمت علی عباد الله، د الله په بندگانو باندې ډېر مشفق انسانو، او په خپل ځان باندې افسوس کول چې موږ الله څنګه راځي نه کې او سره دې چې دا ډېر اوچت انسانو معنا اوچت انسان له خپل عمل د څنګه معلومیږي. قرطبي تقریبا 12 اسمانګانی کړی دی او صدیق ورته په دې وجه باندې ویلي چې زړه صفاو. مخکې درسونه کې موږ دا خبره کړې ده چې درې قسم ژوند دي، یو ژوند دي چې د انبيو دي صفا، او بل مړو چې هغه کفارو دي، بل مرزين چې هغه منافقانو دي. قران د مؤمنانو د ژوندونو سوارله صفات ذکر کړي دي او د منافقانو د ژوندونو تقریبا 2 صفات ذکر کړي دي. مقصد پکې دا چې دینه بزان ساتي او د زړه د ژوندوالي مسله موږ ویلې او قران ذکر د رب العالمین، جهاد، دعا کول، د علماء سره ناسته سر سنت نور سره فرض نه مخه حي قيوم لا اله الا انت سلوي خرت ویل، ایمان، عمل، مسکینانو باندې خرچه کول،
د یتیم بسر باندې لاس راکل جنازو کې برخه اخیستل د مریضانو ته پوس کول قبرستان راتل باندې د عبرت د شپې چې کله سړی ود کیږي او الله سره راي دیږي او د ورځې راي دی کې د ورځې چې روچت شي به سړي الله رايت کې منځ کې د مصیبت په وخت کې د تقریر په وخت کې او د قران په وخت کې او د جنازې په وخت کې په دې باندې د انسان زړه ژوند دی کېږي د ابوبکر زړه ژوند دی زړه وزکه ورته د نوم ملګرو کې خودو صدیق ترشتونه دوی موږ علماء دا ذکر کړی چې دا محمد رسول الله ملګری او عليه الصلاه والسلام او اغله ارس معلومه نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د نبوت دعوه وکړه نو دو معلومه کړی و چې داس ما په خانه دوست دروغ شرط نه وي د رښتینی سړی د نو ځکه منل پکار دی رسول الله ورته ویل چې ابوبکر ویماله د شاره خان आवाज کېږي چې کله وګورم هیڅ کوم نه نو ابوبکر بسله کې دا خبره پرې وته چې دا ګورل د کمال ولا سړی د چل بکیږي د نبوت دعوه چې وکړه نو عیسی به دا خبره ورته ټول مخله ودرې دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اما شوره واقعا مونږ ویلې و رسول الله رکا کاسر شام سفر باندې روانو بحیره یو راهب هغه چې کله ونیو ډوړې ویلې ډوړې ورته وکړه دی عربو سره دا سوال پیدا شو چې خلکو موږ مخکې ډوډۍ نه وکړو نه وکړه دا وجه سره به پتا سو کې یو سړی دی چې کله به د کندو را واوختې نو دی ونو او بوټو ټول اغلا سجده او سلام کوو اته سو نه نخاري نبی صلی الله علیه وسلم وړي کې بچي واغه د اوخانو سره ناستو هغه ورته پرې خودلی و به را وسو ډېر ته پوښتنه په دې منځ کې وکړو هغه د قصړې دی دا الته مو بوزي ګوري يهودي وجني به سجده خدای رب العالمین نشو بل چې حرام ده جواب ده د انسان او جني پیری سجده ناروا ده کانی بوټي وغیرہ په دې باندې مکلف نه دي ابو بکر چې په دې سفر کې ورسره ونه شکل ابو بکر رضی الله عنه دا حالات معلوم کونو په دې ځل کې د محمد رسول الله عظمت پیدا شو چې دا دومره قیمتي سړی دی دا دومره اوچت سړی دی میمون ابن مهران لچ ویلې ابو بکر غره د علی وې دومره غوسه شو چې د غوسې د وجنی سره هم سم ته پرې وته ودا تاسو څنګه خبره کوي چې ابو بکر غره د علی هغه وخت کې چې محمد رسول الله ماشوم دی د دوله سره په عمر د ابو بکر او د برزړه کې عظمت لري عقیده لري نو په ټول انسانانو کې اوچت انسان چې هغه سیدنا و امامنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ دی ابو بکر رضی الله مبارک درجه ورځ مسجد حرام کې روانو امیہ ابن ابي سلط چې یو شاعر دی رسول الله برده بارک ویلي و امن لسانه وكفر قلبه دی جبی ایمان راوړی دی او د زړه کفر کړی دی زید ابن عمرو ابن نفل ویلي و اے د خیر طالبہ ته چې کوم شي بچی ګرځي د هغه پیدا کې معنا شرط نبی پیدا کې هغه وینا چې کوم دی عربو نړۍ کې مونږ ګرځو نبی پیدا نه کې چې ایمان پیراوړو و الله رب العزت د عربو په منځ کې وسړې پیدا کین او هغه حق نبی ځکه دوله د حالات معلوم وو ابو بکر چې په دې مجلس کې ناسو یې جن متصل لاړ ورقه بن نوفل خو له دې خبره دی خلکو وکړه له او الله من اوسط العرب د عرب په منځ کې وسړې را لېږي او هغه د اخر زماني نبی محمد صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله د نبوت دعوه وکړه د ټولو مخ کې تصدیق په ابو بکر وکړ ایمان پیراوړ ورته چې انت رسول الله ته د الله رسولي عليه الصلاه والسلام دلیل په دې باندې چې د ابوبکر رضی الله عنه د ماشومتوب نه د مخکې عمر نه توجه بالکل برابر و دي خبره لږ نبی کېږي او زوبرانه ایمان راوړم او دا خبره مرته کړې و ورقه ابن نوفل چې دا وګوره ساسو بر خاندان کې منه قریشي به نږدې علاقه کې پیدا شو ډیر اوچت نسب والا به او محمد رسول الله د اوچت نسب والا دی ابوبکر رضی الله عنه د الله رسول د ظریف اندازه باندې مخالفت نه کړي بلکې تصدیقونه کړي دي او دا د محمد رسول الله تقریبا 3 کال 3 میشه 15 میشتي کشرو معلومیدو مشر غوندي مدینه لم شکر لاړو نه خلکو دا ګمان کو شر ده دي خو چې کله د شیدانور را ګرم شو ابوبکر شه په محمد رسول الله باندې صادر ونی او بعد دغه نه به خلکو معلومه کړ چې اوه هو من خطا شوی او اصل کې پیغمبر دا بل محمد صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې دا خبره کوي چې ابوبکر رضی الله عنه محمد رسول الله نه درې کال 2 میشه 3 میشه 15 میشه مشرو وی وجه دا چې ورځ رسول الله ورته ویلې ته مشرک زو وی دوی ویلې چې زستانه په عمر کې زیاته مو انت اکبر مني تزمانه غټي ادب نه کارو اخستو دا خبره غلطه ده وجه دا خبره عباس صاحب کړو عباس ابن محمد رسول الله کاکا دی ځکه د رسول الله لسترونه و سلور لیدلی و چې پای کې دوه ایماندار عباس او حمزه رضی الله عنهما دوه به ایمان لرل ابو طالب او ابو لهب عباس مخکې ایمان راوړ ډېر قوي رأي انسانو قلب د بدون من کول نه کله به دعوت ول د مسجد حرام اکرام وکاو لیکن فتح مکه کې به ایمان خاره کی اوچت انسانو
په خپل عمر کې تقریبا اته غلامان آزاد کړي دي. رسول الله فرمایي وې کم سړی چې عباس zarar ورکړي د مال zarar راکړي، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان دا به شکل په سورلې باندې ناسو او په کوم لار باندې عباس به تیریدون دوی دواړه ورته راکته شو اکراما للنبي صلی الله علیه وسلم. د محمد رسول الله د اکرام د وجه چې دا راغه کاکا دی. اېده بچم به ډېر قیمتي بچی عبد الله سه شویب خو پرې ده. هغه تقریبا 3 کړي جبرئیل لیدل دي. رسول الله ورته دعاګانې کړې وي او چې تعلیم د ترجمان القرآن. نو دلیل به دې باندې چې ابو بکر شیب د رسول الله نه 3 کاله 3 میاشتې یا 5 میاشتې کشر دی. رسول الله چې کله وفات شو تقریبا دغه 2.5 کاله شاوخوا اېده به د خلافت دوره و دغه نورسه به د وفات شوه دی. مدینه منوره د شکر د رسول الله ملګری لاړل ټول نوجوانان و. ابن کثیر لیکي ویل دین خدمت همیشه د نوجوانانو کړي دي. انهم فتيه د صحابه کهف مبارک راځي د ځوانان او د ابراهيم عليه السلام مبارک راځي د ځوان او په دې ځوان کې الله یو استعداد دی. د دې وجنه د حق مسله چې خلک پری دي علماء د غیر لپاره سلويخ وجه ذکر کړی دی. یو دا شکل سړی فوق عمر والا شي بیزت کې راشي کینه کې او ځوان انسان کې الله د سماده خودلې د شکر د خبر وړاندې کړه قربانه سوچ کې د ټکه منی وي. ابو بکر شه بده ملګری کې مشر معلومه دو د بده ګیره باندې ختم لګولې معنا سوري یا زیړ رنگ ورسې ان شاء الله د په هلیه کې راځي چې دا نکریزه بدل لګوله تو رنگ به ناروا دي. امام الحديث محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تقریبا دغه څلور روایت اگر اخشري لیکن شمس الضحى في احكام الشعر واللحى ابو عمر عبد المنان صاحب دا یو کلک عالم دی. هغه د باره کې کتاب لیکلی دی او هغه تقریبا لس روایت په دې راجمع کړي دي او دی ویل دي چې دا ګیرت ورول دا ناروا او غلط عمل. رسول الله فرمایي چې انسان به جنت نه الله داخل لګي جنت به مونږ ګوري. دا ګیرو د سره نارینه یو کزنانه چې دا وخت توري. یو ورځ د عائشہ رضی الله عنها چا بوختنه وکړه یا ام المؤمنین دا ستاره پلار هولي خو موږ ذکر کار وېزما پلار شو داغه مخ تک سپین مخو او زما پلار شو په اعتبار د بدن سره غوښنه کمزورې و او زما پلار دا مخ کې طرف دا ګیره شو د سرنه د سینری غوندې و او روسه طرف کې به زیات ولکه باز انسان دلته نری وي دا ګیره دیږي کې ورشي غاڼي سترګې به کې شلوېدلې وي او دا تندې راوته او ډیر اوچت انسانو او داغه په دې ګوتو باندې وی چرته د ویختان نو راختلی. یعنی ډیر حسین انسان عجیب انسانو مزیدار خیسا د قتل حسر د ډیر اوچت عمر شه ډیر اوچت د علي شه به بده کې درمیانه و. یو ورځ عمر ابن الخطاب د علي شه سره خوشتبي وکړي علي هغه وی سوې وې ته په من کې د شي لکه ما ابو بکر کې لکه لنا کې شدا نون دي لام او نون چې په باندې نیخ کې نو دا دوه طرفه جوړیږي دا لامونه او په دې منځ کې دا ټکي ورته ولګي وې ته شي وړي کې غونډې من کې لکه دانون کې ټکي خوشتبي سره وکړه چې شیغان روافض شي ولې پټکر وروست. علي شبري خسته مزیدار جواب ورته وکړي عمر شه پلنا کې هم دا یو نون دي نو چې نون دې کټ کې به لا جوړیږي لا معنا نش تاسو کې هم داسم چې زړه لاړه مسعود کیسه کې بیان دي وی سه ملګرو هغه ځکه وخاندل یو بل سره به کله کله دا خوشتبي نه کولی یو عجیب ناشنا ژوندۍ ولې ملګرو. ابو بکر رضی الله عنه کې خصوصیت داو د جهالت په وخت کې چې کله ایمان را نو راوړې د هیڅ چرته بت پرستی نه دګړي الله رب عزت شي صفات فطرت ور کړو. دویم شراب نه وشکري دو عثمان سي چاور د مجلس کې وی شراب تاسو ولې نه وشکري شراب چې سړی وشي دغه انسانيت او مروت سړیتوب به ختميږي او موږ باندې د خپل سړیتوب او د قشنده مروت دا غالب دي موږ دا نه خرابو او زینام دې دواړو نو وکړي د جاهلیت په وخت کې کله چې امن لاړو نو هغه ځکه ابن دغنه یا ابن دغنه دا غیر علاقه مشهور هغه شولې دلې وی دلته څنګه راځي بس الله بس ما یې ګرځم بندګي کوم مداخله مې بریدینه وینا ستاغونه سړی خو به د کلی نه وینستل شي د قیمتي سړی قدر وکړ دی دا ته خبره کوي دومره کې څه صفات ورته بیان کړل کړه محمد رسول الله صفات خو رسول الله دغه دغه نور سبل نبی رازینا به ورته ویلې وته د انسان چې سره رحمی پالي پروري پالي مخکې موږ ویلو چې خپل ولی پالل د اسلام نه خدا او دا امام بخاری شیب امام ابو داود شیب امام احمد شیب دې بری د بهرره شیب روایت پیش کړي چې د انسان پرېزه کې پرخواله پیراځي په دې باندې په تقوا باندې ګنا نه ځان ساتلو باندې ټول غمونه پرې خودل یو غم جوړول چې الله څنګه راضي کو ذکر کول خرچه کول. لیکن رسول الله فرمایي چې قیامت نږدې علامات راشي حالات راشي داخل بخل ولې نه پریدي به بریو سره پالي ډفالي نه. دویم چې بیکار سړی غل کار پیدا کوي یو سړی چې پریوته هغه تر اوچتای چې په خلکو باندې مصیبتونه راشي تاسو سره کومکونه کوي او ته خلکو لمل مسته کوي زبرت ورزما او استاد قوم سره خبره کوم ستاغونه سړی بد مکه کې وشيږي سید القاره
هغه شراو سره مکه مشرکان ورته وی سید خود شو شه چې دا به قران ښکارا نه وي وجه دا چې دا قران ولې زموږ ماشومان او زنانه ته متاثر کیږي هغه به ایمان راوړي دا فتنه ده دلیل به دې باندې چې باطل فرس همیشه حق پرستی د قران او سنت عمل د رسول الله سنت لري فتنې نوم ورکړي فتنه کې بخپل واقع دي چې د الله د الله رسول مقابله شروع کړي د قران مقابله شروع کړي د سنت مقابله شروع کړي لیکن ابلیس دومره خوري کړي دله به دماغ باندې چې صحیح دین ورته فتنه وي او د ګمړي ورته بس به د دین وي او دا ابن مسعود صاحب خبر ده چې خلکو کې بدقه شامه مسله راځي به ابوبکر صاحب جزا قران کاروي ما په ځکه جمعه ته جوړ کې او به هم د اختلافات سره له ویل کته مال امن اخلي او کنه اخلي زدا خبره نه کوم اوچت انسان قیمتي یورز ور سعد رضی الله عنه چې بوختنه وکړه چې سعد د ابوبکر په تاسو کې ولې دومره اوچت انسان دی وی اکمل الناس اسلاما دا په ټول انسانانو کې په اعتبار د اسلام سره ډیر پوره دی یقین ډیر قوي یقین د امن او سکون له ویلې شو په اسلام کې اعتقاد جازمه راسخه مطابق د واقع سره مضبوط عقیده په دې باندې ځکه چې سړی به د الله په مخلوقاتو کې سوچو کې اهل الیقین والا سره بکینی قران کې به تدبر وکي د الله نه به دعاګانې غواړي الله به خالق مني الله به عالم مني او د سی به وایي چې کما چرته ګناه وکړه الله مال سزا راکړي ان شاء الله کله به خبره کو د ایمان او د عقیده د یقین په مابین کې ډېر فرقونه دي یو ورځ عمر ابن خطاب ویلي وی قسم په الله چې د ټول مسلمانانو ایمان دا سړی په وتره کې واچوي او د ابوبکر صاحب ایمان سړی په بل تله کې واچوي د ابوبکر ایمان په درندې کې رسول الله ورته صدیق ویلي ربيعي اسلمي له ویلو چې دا صدیق دی عمر صاحب له ویلو چې ګوره دا صدیق دی جبريل ورته ویلو چې دا صدیق دی او په خو وخت کې دا نوم غټلو صدیق جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو مجلس کې ملګرو له تقریر کو ابوبکر او عمر صاحب د مجلس کې نه وناس دا رسول الله وزیرانو د پزمکه کې جبرائیل او میکائیل اسمان کې وی په خو وخت کې یو لیو هغه په ګډه باندې حمله وکړه خو د مالک ته دا ګډه خلاص کړه وی دی لیو ایستا گویا شو خبره وکړه شپون کې له ویلې شنو خو د اسمان خلاص کړه خو لیکن وخت به الله ور باندې ما قادر کې اسمان لپاره به رزق وګرځي به برنه سو خلاص کی ټول صحابه وی سبحان الله لیو خبره د شعجبه وګڼله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلې وی په دې خبره باندې رسول الله ایمان دی په دې باندې د ابوبکر ایمان دی په دې باندې د عمر ایمان دی هغه دوړ ذکر نه دی ورته روشت ایمان د تعریف به ویل شي هغه په هغه باندې چا سورلی کوله وی دی هغه ورته مخ راوړل وی موږ خدای پر الله پیدا کړو چې موږ باندې خلک وګرو به سیارټ او د قشند از مکر باندې واړی موږ خوشورلی د پر نه پیدا یو د ملګری سبحان الله والبقره تتکلم غوام خبرې کوي رسول الله په دې خبره باندې اسلام ایمان دی او په دې باندې د ابوبکر ایمان دی او په دې باندې د عمر ایمان دی دومره چې توصیف وکي ابوبکر رضی الله عنه چوي ویلي رسول الله چې کله وفات شو اذن را په دې خطا باندې مر پریشانی نه راځي دا ولی وی چې کله سره زغار کومه او دغه ایتونه نازل شو چې لا تحزن ان الله معنا خفکی کما الله موږ سره دی او ما رسول الله نو ورېدل دي چې الله به د دین د اسلام په ټوله دنیا کې خوري و مخکې و ما سره دا پریشانی غمونه و چې دین چې موارد رب العالمین کړی د نو موږ باندې به وره خپش پرې چې بس دا بخوريږي یقین ډیر مضبوط د دې وجنه چې څومره د شری یقین مضبوط او غونه د الله سره رابطه کې قوي عمل به لګیو کې زیاتی یقین له مسله ده زموږ د الله ډیر دن کې انسانو یو ورځ یو باغ له ابوبکر شه ور داخل شو دی باغ کې ونه و په دې ونه کې مرغې ناسه ورته ویلې تو بالکی اے مرغې مبارک د یو سوري لاندې ناشته میوه خوري خپل ځای بلار شي ساسره حساب کتاب نشته کاش ابوبکر ساغونه یو مرغې وي او ختم شوی چې حساب کتاب ما سره نه وي ډیر به شړل یو ورځ ورته چې ابوبکر ولی شاړي وکه قیامت کې رب العالمین سره مخامخ شم الله ما باندې غصه نشي او دا جنتی سره رسول الله بشور صد ویم کس به جنت ته داخليږي د دې وجنه عائشه رضی الله عنها دا ویل یا لیتنی کاش کې زمور بالکل راوړې نه وي ابو ذر شه دا خبره کوله چې کاش کې وزلرګي وي بوټي ختم شوی وي عمر ابن الخطاب دا ویل چې کاش کې زه وګړ او چا ساتلې و دغه نور سم لمر اغلی و زه ورته اعلان کړی وي او نشه کمال په ابوبکر کې دا رضی الله تعالی عنہ چې کله بچا د مسلې پښتنه ته وکړه د ټولو نبی مخکې په قران کې کته دغه سره د رسول الله په حدیثو کې کینه به ملګری راجم کړو دغه نبی پښتنه وکړه چې چا به جواب وکړي ډیر شکرونه به وي رب العالمین الله چې د رسول الله په ملګری کې د خلک شې هغه د مسائل خلکو د قران او سنت ته حل کړي اې دي علماء ډیر توصیف وکړ دي اې دي محدثینو ځکه دوی موږ سره ډېر احسانونه کړی دي چې دا احادیث راجمه کړی دي خاص کر امام بخاری صاحب تقریبا نه لکه احادیث د یاد و صاحب د مشکاش پک زره حدیث راجمه کړی دي هغه وزره سلور زره نو ابوبکر رضی الله په دې مسله کې موږ تاسو دا ځین ساجرا کړه چې اے خلکو تاسو چې کله یو مسله ګوري د ټولو نمخ کې باید په کوم ځای کې وګورئ
قران کې دغه نور سره محمد رسول الله په سنت کې به د اجماع مسله ده به ورسره د نور خبرې دي در ابو بکر خصوصیت ابو بکر رضی الله عنه کې کمال دا چې د حرام نه ډیر ځان ساتو یو غلام یو هغه باندې خراج ټکس وغیرہ دا ضروری کړو چې یو سو یا نیم سو یا 100 کیلو کجوري مال راکوا خو چې نور کار د خپل هغه به چې کله کجوري خرما ورته راوړل به دې پښتنه کول چې دا کم څنګه راوړل څنګه دی راوړل یو ورځ به هغه ورته کجوري راوړي دا وګیو خوراکي وکي دی غلام ورته ویل واشنا یا سیدی ازما سیدا مخکې وتا زمانه د پوښتنه کول چې دا کم څنګه راوړل نن زمانه ته پوښتنه کوي و بو کنه ولې څه چل وې ما کهانت کړو کهانت دا منه د غیب خبرونه چې خلکو له بیانې وی پلانې سره پیرین دی او پلانې دا کار کوي او غل معلومه یو هغه کوي دا به شرګان ځان شه د ستر زر معلوم کی چې 500 روپۍ لناستي خالص دروغ جن دي دا کپیرین دا خبره کوم دروغ وي او انسانان دا خبره کوم دروغ وي د غیب علم واځي هغه چا صفات دي دا د رب العالمین دی رسول الله دې خلکو بارک وي چې دا ګوره بالکل په قران باندې کافر شو چې دې خلکو ورغه دې په خبرو باندې تصدیق وکي دې کاهنانو ترویتینو منترینو او بل مالوی دا کسب یادم نو ابو بکر چې د خپل لاس پر خپل کې داخل کې دا څومره شي چې خپل هغه ټول استفراغ تر دې پورې چې د ځړې سم رښتو چا ورته بس ته کنه دا ولي و چې زما په بدن کې حرام پاتې نشي دې چې تاسو سوچ کوئ ابو بکر چې ګوره مکلف هم نه دی وجه دا چې بل چا په ډوډۍ خوړلې دا د حلال هم ده خدا حرام چې کله سړی اوخري پاږي کې اثر راځي دې مثال چې لکه زهر چې کله اوخړ د معده تشریح کوي دا زړه سړی خړی خرابای د دې وجه د کافر سړي دعا به چرته قبول شي دارم خور انسان نه قبلېږي دا محمد رسول الله فرمان دي هغه باندې شفقت راشي لیکن بده باندې کېږي نه ابو بکر چې دا تعلیم د کم ځنه ذکر کړو د محمد رسول الله نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه چا شو دراوړو ودا چا راوړو پراده پلاني زنانا هغه زنانا چې سړی ولې ودا د کم کړه ودا ما ګډه دی وګړه د کم ځای کې پلاني ځای رسول الله هغه زنانا راوي ویل یا رسول الله دا دونه تاکید دی ولې وکي ودا تاکید مې په دې بنیاد باندې وکي چې الله رب العزت موږ له خبره کړې ده اے رسولانو کلوا من الطيبات تاسو حلال خوراک وکي دغه نور څه به نه عمل وکي موږ لم کې داسې انسان شو چې رسول الله د شي احتیاط کوي ابو بکر د شي احتیاط کوي په کار ده چې موږ تاسو هم د خپل ژوند کې هم د قشان احتیاط وکړو د شي بني چې حلال حرام او د خپل لاچوله رسول الله فرمای د قیامت په علاماتو کې یو علامت ده چې د خلک بخوراک کې به السنتین په خپل ژبه باندې حلال حرام بنه پیژني مال جمع کول او د خېټو لاچول به موږ دا شکایت کوو چې موږ دعاګانې نه قبلې رحم نشته شفقت نشته یو شی په څوچنده په مسلمانانو باندې خرج کول چې بکه صرف زما بچي او زړه په مور شمه نو که ارڅ څنګه شي هغه شدي در مسلمان سړي صفت نه لري انسان چې د حرام ورزانو ساتي رب العالمین به د انسان له توفیق د کې عمل ورکی په سخا باندې ورکول کېږي په تقوا باندې د الله او د الله رسول په وعده باندې یقینا حرام ورزان ساتل به پیدي کارونه کې ځان نه بندول حق وینا کول وړ امیدونه ساتل وقت غنیمت غنل مجاهده کول د خوب دعاګانې علم شرعي نو د دې وجنه ابو بکر شه د احتیاط وکي ابو بکر رضی الله عنه کې عجیبه مسله بلا وا راز ډیر ناشنا ساتو مولانا عبد الباقی شه به کتاب لیکلی حفظ الاسرار راز ساتنه دا نو ډیر مهمه خبره ده د عمر رضی الله عنه ولور حفصه کله چې دغه خاون مرش به ابو بکر له ویلې شي زما د لور ته په نکاح کا هیڅ مونږ ویلې هغه سره کته عثمان لاړ ابو بکر عمر رضی الله عنه ویل یا عثمان زما د لور په نکاح کوي زما ورته اجازه نشته ومړ ستانه ډیر خوشاله شو ابو بکر خو مال هیڅ نه ویل شي کوم یا نه کوم تا خو مال خبره صفا کړه یو ته دا خبر معلومه شو چې کار نشي کولای صفا شله و چیرې نشم کولای تمه بسله نور کې څنګه بریګه به خفغان راشي دویم ته دا خبر معلوم شو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي نیکان خلق به د خپل خويندې او لورین نیکانو انسانانو له پیش کی دا څه شرم نه دی دا څه بيدینی نه ده بلکې دا دین دی او چې کله رسول الله پاک باندې جرګه وکړه او هغه به په نکاح باندې کړه ابو بکر شه د عمر شه خاله راغی ورته یا عمر تا چې حفصه کله موږ له پیش کړه او ما نه رد کړه نبی قبول کړ ته ډېر خپه شوی وي او ډېر خپه شو وی آشنا دا وجه دا وا په یو مجلس کې محمد رسول الله دی حفصه تذکرہ وکړه چې دا ځپ نکاح کوم نو کمیتاله ویل چې رسول الله دی تذکرہ کړی دا راز خرابې دو او کما چرته ور باندې اقدام کړی به رسول الله په خبره باندې زم مقدم کېدم معنا دا چې کله یو شړی سره د خفغان راغی به بل شرغه داغه به هغه سره برابر کا دا ته معلومه شو حفصه رضی الله عنها محمد رسول الله بیبي وا د عمر شه بلوروا د نبی صلی الله علیه وسلم ایولس بیبي نه وی خدیجه وا ماریا عائشه حفصه ام سلمہ ام حبیبه سودا صفیه زینب میمونه او جویریه
رضی الله عنهن د زموږ سوسو مين دي د محمد رسول الله بي بين دي یو ورځ رسول الله حفصه بارک اراده دا و چې زه طلاق کم الله رب العزت جبريل ویل چې ورشه ورته وایا چې دا هغه کچې بارک ته اراده طلاق لري چې ټول ورځ رب العالمین له پروژه باندې د شپې الله قیام الليل کوي دوبره شته زناله نو ګوره پر راس کې ابو بکر شپ څومره احتیاط وکي د څه ورته ونه چې رسول الله دا بي کوي کله چې دا غراز راکړی شوی نه پاغه باندې په خپل اقدام وکړو ابو بکر شپ کې واجب کار بلمو وجب ابو بکر جلانه کې دا و چې د بچیانو تربیت هم کو یو ورځ رسول الله کور لره داخل شو عائشه او رسول الله په خپل مابین کې خبرو کې لګیږي کړه د خځه خاون خامخا کور کې خبره باندې باس راشي نو عائشه رضی الله عنها خبره وسره برګه کړه ابو بکر چې په دې وخت کې رانه وته د خپل لور له غوسه شو چې عائشه پر رسول الله باندې تواضع چتای چې بیرامن ډکه چې گزار په وکم الله چې اوچت کې محمد رسول الله ویلو چې نوال په نه کوي ابو بکر چې د غصې د وجنيسته وته بار رسول الله عائشه له ویلې څنګه مور اخلاص کړي اوس خواله بل لو رشه به کړه ابو بکر چې ابراغ نو رسول الله عائشه رضی الله عنها په خپل مابین کې رمین محبت خبرې کوي وی ویل یا رسول الله بل ور داخل شو مستاسو یو بل سره سم ورانه و نن داخل شم په محبت کې پرې دی می وی التم تزمنګ دوست او سمزمنګ دوست دومره چې تربیت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عائشه رضی الله عنها چې کله حال رخ شو نو په دې وخت کې رسول الله قیام الليل کړو او د عائشه رضی الله عنها په دې ورون باندې د خپل سر خودلې ودو د مانزه ټیم امراغي او وبم نشته دا ټول خلک غسري چې د عائشه د وجنه داخله پاتې دي ابو بکر شبراغ عائشه سخت خبره وکړه عائشه به فرمایي دي تشه تشه کې وم عالم کومه ټوب څنګه نشو کولای چې الله رسول الله ودو وی الله د تیمم آیتونه نازل کړي او سید سی ابو ویل شي یا ابو بکر ستاسو د آل داس یو برکت نه بلکې ډیر برکتونه دي دلیل په دې باندې چې د ابو بکر شپ د خبر نه دا موږ معلومه شو لور شي شرط واده کړه خور شي شرط واده کړه او الته خمخ وړاندېواله رسواله راغی نو ته الته ګوره متحرکه وا ته ورته صبر کول لوري صبر کوه خوري وجه دار چې اسه کې در خپل خور سره د خپل لور سره ته ظلم کوي چې ته د خپل انګور سره د غورونو سره ورندرګانو نور سره ته په ټکر باندې راولي ابو بکر شپ کې دغه خبره موږ تاسو لپاره خو ده بل مسله ابو بکر رضی الله عنه کې دا و چې دا ډېر امر بالمعروف او نهي عن المنکر والا مکه کې چې کله اته درش ملګری برابر شول رسول الله ویل یا رسول الله دا خبره کار کوو نبی صلی الله علیه وسلم ورته صبر کوه ونه کار کوي مشه کار کوي سیدا ملګری په مسجد حرام کې خواره واره ودرېد ابو بکر صاحب خطبه شروع کړه او وی ویل چې حقدار د بندګۍ یوازې الله دی محمد الله رسول الله علیه الصلاه والسلام سخت جنگ د جماعت کې جوړ شو دومره سخت چې ابو بکر صاحب کې سخت والو خواړه دی ویل چې دا هغه امر بالمعروف د ناشنا ځای کې د يهودو مدرسو بیت المدرسه هغه خور ورغلاته دوه مليان پکې او اشیاء او فلحب په نامه باندې هغه ویل چې الله دا مال درکړي دا پر رسول الله باندې ولګو ایمان پیر راوړی نه یو مولا پکې دا خبر وکړه مړ الله فقیر او غریب دی نو دا الله بکله مړیږي ابو بکر چې بیراو دانګل دوه غرب ورنه په خلوي غاخونه په مات کړ دا خبره موږ معلومه شو چې کله شړې رسول الله لکنځلی وکي الله لکنځلی وکي نو اسلامي حکومت ته پکار دا چې هغه باندې عمله وکي او که اسلامي حکومت نه بیا مسلمان لا پکار دي چې هغه باندې برید وکي اسلامي حکومت برازین ته ورته صبر کوي یو شړې د الله لکنځل کوي رسول الله لکنځل کوي قران لري کنځل کوي یو ورځ ملګرو ما بین کو درو دی روایت ویل شي ایه الذین آمنوا اے د ایمان والو zarar درنه کی تاسو هغه څوک چې هغه گمراه دي اې دې دا مطلب نه دی چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې دی بلکې دې دا مطلب دی چې شړې گمراه ولې نه تاسو خپل دعوت جاری ساتئ عائشہ به فرمای چې زما پلار سلويک زره دینار او دا ټول رسول الله دا ملګرو ولګول دیو جن رسول الله ویلي وې دا ابو بکر مال ډیره فائدہ را کړی رحم الله ابا بکر الله رب ابو بکر باندې رحم وکي لوري مال په نکاح راکړه زماره هجرت ملګری دی بلال سے به اذان آزاد کې نور غلامان به آزادول پلار ورته مالداران خلک آزاد ودا غریبانان ته څه کوي وګوره دا الله لپاره آزادو مزه دیګه دا کمال چې الله و ما لپاره خو بندوبست باقي دنیا کې به وکي و چې کله هجرت کولو تقریبا 15 دینار دته پاتې و عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د مال کې د تصرف کول کړي شړي چې خپل مالی ځکه دوست او ملګری و چې کله مال نو یا به کم شو نبی به ابوبکر لوي چې لاړ شه او شام کې تجارت وکا به ولګو دغه ځنه به ورسره مال راوړو حاصل دا منه چې د رسول الله د خوانه ډیر توصیب دغه د مال شو چې مال فایده را کړی ورسې ملګرو لوي ویلې وی چې ارچا ما سره احسانات کړی ما دغه بدلا ور پورا کړی سوال ابوبکر لشه الله بدلا ورنه کې وځي نه شمر کولی ابو بکر رضی الله عنه رسول الله ویلي وکچرته رب العالمین را بده خو ما چرته بل خلیل نیولې خلیل هغه دوه ویل شي چې په خپل ځل کې کامله مینا ماغله ورکو بل اچاله نه نو ابو بکر خلیل نیولې لیکن دا ځل مینا می چاله ور کړی دا الله لا ابو بکر سره زموږ روري دا
رسول الله فرمایي د جنت اته دروازې دي: باب الريان، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الزكاة، باب الذكر، باب التوابين، باب كاظمين الغيظ، او باب الراضين بقضاء الله. وې د جنت د ټول دروازې ابو بکر لاواز کوي. د اسلام درې سو شپته خوونه دي. رسول الله فرمایي چې رب العالمین چې اراده د خیر وکړي په دې خوونه کې الله رب العزت صبر خاغله ورکی. ابو بکر ورته یا رسول الله د څوک چې د ټول خوونه به موجود دي او هغه ته د اسلام درې سو شپته خوونه ټول ابو بکر کې دومره اوچت انسان. ابو بکر رضی الله عنه د اوچت همت او ابو بکر د قوي ایمان. ظاهري صفاتونه بکې ډېر کمال کیسه شکل لرو، باطنی بکې و شجاعت بکې و بادری بکې و سخا بکې و حیا بکې و علم بکې و سیادت او مشری بکې و حیا بکې دومره و. ابو بکر شه فرمایي قسم په الله چې کله موږ ضرورت پر کول د پاره ورځو وي دومره موږ د الله نه شرمې کو بر سر باندې به صدر راشو او چې کله بیت الخلا لاړو دومره به دیوال پر د ځان جوخ کتاب دا ګمان کو چې به دیوال کې وردن نش. ابو موسی شری ویلي و چې کله جنابت کوم غسل کوم و د الله نه مال حیا راشي. سعید ابن مسیب فرمایي وکاش کې موږ څنګه خړلې و چې بیت الخلا بار بار نتلې و موږ چې بیت الخلا بار بار زوی بده باندې موږ حیا راشي. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه داغه بارے کې دا راځي چې کله باغ ضرورت پر کول لتلو ابن قیم سے بیلوري کې نو ورته ویلي ته پوښت आवाज باندې تلاوت کوا چې ترڅو پر عزت دلته اورما چې زما د عمر اسی خراب لاړ نشي. دومره اوچت انسان امام شافعي رحمت الله علیه ویلي و دا وخت تور د کار په وکړي نه ورته بکټ. قیمت الزمن دا عربي کې کتاب دی د وخت ارزخه پښتو کې داش باندې شوی دی دا چې انسان وګوري بعد دغه به د وخت قدر در معلومي کی. خلک دا وخت سره زر نم ډیر قیمتي لري، سره زر به پیدا شي لیکن وخت به پیدا کیږي نه. کله چې ابوبکر رضی الله عنه وفات شو نو علي شه ملګرو لوري چې من اشجع الناس په دې ټول انسانانو کې بهادر څوک دی؟ ملګرو ورته وان ته چې کوم دشمن سره په مقابله باندې راغلي اغله د ماته ورکړی وي ټیک دا خبره خل صحیح ده. رب العالمین چې کوم دشمن سره به مقابله لغرزول مان الذي سمت ام حیدر شاکی الصلاح کریه المنظر. یو کافر ویل خیبر کې وېزه دار کوم ته ام د خیبر الکانو جنکه ملګری په ما باندې فخر کوي. علي شه ورته وېزه هغه حیدریز مره چې مور سوزنه کې تړل مال د حیدری لقب را کړی چې سره لاندې وته باول گزار کې اغله درز ورکی سي مړ کی. لیکن هغه ویلي به په دې ټولو کې اشجع الناس هغه ابو بکر صاحب دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دعوت شروع کړي د خلکو په رامن ډکړه وېده د ټولو مقابله شروع کړه ویلي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. تاسو هغه سره وژنه چې هغه دا خبره کوي چې زما رب الله دی. وې داخله ابو بکر صاحب باندې راځم شو دومره اوله چې زوب شو څنیم ته وېستې ټوله. دا څومره بادر انسان. کله چې وفات صادره باندې پروتو علي رضی الله عنه شکل ورغه چې صادره لري کې سترګو نډې سخو وخ کلاړي وېزماره په الله باندې قسم چې زه یو مسلمان عمل لا پسخه غمنه شوار دي شړی نه چې دا څه باندې صادر پروت دی کاش کې دا عمل زماوي. ابو بکر عمر سے بوله چې کاش یو شپه ورځ زماوي دومره اوچت انسان. او به شکل صادر باندې پروت چې صادر ونه لري کې نو ملګرو لوي ویلي وې تاسو نه دا پښتنه کومه چې هغه فرعون رجل مؤمن هغه ډېر قیمتي لري ابو بکر خلک غری شو به ورته تاسو نه دا پښتنه کوم چې هغه ډېر قیمتي لري کدا و هغه ایمان پټ ساتو الله رب العزت داغه توصیف کړي لري. ابو بکر خو ټول دنیا له ایمان کار کړي او دا بد الله په نسبت څومره اوچت انساني ډېر قیمتي او ډېر اوچت انسان. نور روان چرشم پرز باندې ان شاء الله د خلافت دوره ذکر کو چې بده کې کم کارنامې ابو بکر شپ کړي دي. رب العالمین د محمد رسول الله تابع دریم او توسل نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.